یوې خور سوال کړی دی، وي زما زوی د انګریزانو په ملک کې اوسېږي او یو انګریز اسلام قبول کړی دی او د ده سره واده کول غواړي او د دې جنۍ څوک مشر نشته او نه د دې هلک څوک مشر شته هلته، نو دا واده کیدی شي او که نه؟ الجواب، اشکال دې خور ته دا دی چې جنۍ دپاره ولي پکار دی، مشر پکار دی، او دلته ولي نشته او د هلک هم ولي نشته. دا یاده کوي دا خبره چې د نکاح دپاره چې کوم شرطونه شریعت بیان کړي دي، په هغې کې یو لوی شرط هغه دا دی چې زنانه دپاره به ولي موجود وي. ولي مشر ته وایي، د زنانه مشر بیا په ترتیب سره هغه به یې داسې لکه پلار، ټول نه لوی مشر پلار دی، بیا نیکه او بیا بره داسې ځه. که دغو کې څوک نه نو بیا زوی، که چېرته د ښځې زوی وي او بل ته واده کېږي او زوړ خاونې مړي یا طلاقه کړي، نو زوی د زوی او داسې بیا دا سلسله ده. که دغه نه نو بیا رور مشر دی، اول هغه رور چې پلار مور کې شریک دی، بیا چې صرف پلار کې، او داسې دا طریقه روانه، بیا رویرونه، بیا تره، بیا د هغه بچي، او داسې دا مشران دي د زنانه. او الله په قرآن کې دا خبره کړې ده، وانکحوا الایام منکم، ستاسو چې کومې جنکۍ دي دا په نکاح ورکوي. خطاب چا ته دی په نکاح ورکوي؟ مسلمانانو ته. مسلمانانو کې ښځې هم دي؟ نه نه، د دې نه ښایسته چې مسلمانانو کې خو یا ښځې دي یا څه دي، یا ښځې دي او یا څه دي، یا به مسلمانان به یا ښځې او یا به څه. دا خطاب چا ته دی؟ سړو ته دی که ښځو ته هم دی؟ نو چې سړو ته دی دلیل دی په دې باندې چې زنانه په نکاح ورکول دا د سړو کار دی، مشر په کار دی. او هغه حدیث واضح دی، امام ترمذي راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هر هغه زنانه چې په خپل ځان په نکاح کو بل چاته بغیر د مشر د اجازت نه، دا نکاح باطله ده باطله ده باطله ده. ورسره د زنانه رضا هم پکار دی. نو د جنۍ په نکاح کې دوه خبرې دي، د جنۍ رضا او د مشر رضا. دا ولی چې کوم دی چې کوم مشر د دپاره یو څو شرطونه پکار دي. یو دا چې د ده عقل به کار کوي، لیونی نشي مشر کېدی. اوس یو جنۍ د پلار یې لیونی دی، دی مشر دی؟ نه دی. دا ولایت به بل یو ته نقل شي، بل چې کوم نږدې مشر دی. دویم شرط د هغه دپاره دا پکار چې دی به بالغ وي، ماشوم نشي کېدی. دریم دا چې دی به ازاد وي، مري غلام به نه وي. نو څلورم دا دی، ډېره مې خبره راوسته او زه الحمدلله کوشش زما دی هر وخت چې زه دا ملګري درونه او خویندې په دې مسله باندې ښه پوه کړم. ګنې ما ته اوس دلته دا هم ویلی شو، صرف دې خور تپوس کړی دی چې دا نکاح کېږي او که نه کېږي. ما په کېږي او نه کېږي خبره ختمولی شوه، خو دا تفصیل دې دپاره چې هر کله ته داسې مسله راشي چې ستا په ذهن کې دا خبره وي. څلورم شرط د هغې دپاره دا دی چې د دې مشر او د دې جنۍ د دوی دین به یو وي، اتحاد الدین، د دوی دین به څه هغه به یو وي. یعنی کافر د مسلمانې جنۍ مشر کېدی شي؟ نشي کېدی. او نه مسلمان د کافرې مشر کېدی شي. دین بدلی مطلب یعنی کافر او مسلمان. اوس کې کافری لکه پلاری نصرانی دی او جنۍ یهودی ده، مشر دی که نه دی؟ مشر کېدی شي؟ ولې مشر کېدی شي؟ اسلام نه بهر دی. مسله دا دی چې مسلمان په کافره جنۍ نشي مشر کېدی، هغې د په هغې باندې ولایت نشته، او نه کافر په مسلمان باندې ولایت لري او زور لري. پوه شوې په دې باندې؟ اوس د دې خور په دې مسله کې به څه وایو دوی ته؟ کېږي؟ ډایرکټ دغه شان کېږي؟ نه کېږي. ولې نه کېږي؟ نو ولې د کوم ځای راولي؟ دا خو صحیح شو، په دې نشي مشران کېدی، نو بیا به څنګه کېږي؟ دا خو مشران کافران دي، جنۍ مسلمانه شوې ده. بارک الله فیک. او ذکر ته دا وایو هر وخت چې ګورې د علماو نه بغیر ګزاره نه کېږي. ته ډېر ټوپونه ووایي چې ما له 5 وخته مونځ راځي، دا مسله صرف دا نه دی چې 5 وخته مونځ دی چې صرف به زه مونځ کوم. دا یو نیم وایي نه، دغه مسلې خو موږ ته معلومېږي، موږ ته وایي دا مسلې معلومېږي. تاسو ته ما ویلي یو ما سره ناست و، دا مسلې بیانولې، هغه داسې کورنی مفتي د ځان نه جوړ کړی او خولې نه پشم روان خبرې کولې. ما پلانې مطرد
ما حاجي صاحب اول دا ټکی زده که مترد که مرتد دومره ته ځان ګورې هغه په دغه نه ورکوو په شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې ځان ته سوي او دا ټکی او فتوا یې مو لګوله یو مسلمان یې پکې د اسلام نه مو ویستو او دا ټکی ورته نه دی معلوم چې دا مرتد دی که دا مترد دی دا دین بیانول د دې وضاحت کول دا یو لویه ذمهواري الله دې علماو له ورکړې او دا د علماو په موږ باندې لوی احسان دی لوی خو دې خلکو ته ګوري دا دین داسې مختصر او لنډ ښکاره شوی دی ما پرې سوچ کړی دی د هغې یو وجه دا ده لکه زموږ په دې ملک کې دا مولیان چې کوم دي اکثر بدون مبالغه یعنې حقیقت ته اکثر د جمعې خطبه ده زیات زیات د ماسخوتن د مانځه نه بعد یو دوه کرښې ترجمه ده بس نور هغه څه شته نو د خلکو ذهن کې څه دي دین دا دی داسې ګران خو دی جمعه خطبه به لازم شروع کړم او ترجمه ماله راځي که چېرته دې علماو دا دین صحیح بیان کړی وی نو هله به بیا د عوامو ته پته لګېدلی وي چې دا دین څه ته وایي ګوره دا کوم ملګري چې دلته موږ سره کښېني یا د بهر نه زموږ درسونه اوري ییني د روزانه چې درس زیاتېږي نو تا ته پته لګي چې زما علم کم دی که نه دا فایده یاده کوي هغه سړی وایي زما علم ډېر دی کوم سړي سره چې علم نه وي لکه زه ته خپله خبره وکړم موږ چې کله د دې لاره باندې قدم کېږو چې علم زده کوو نو سړی هلکوالی او سړی سخت جذبه کړي او دا چې داسې یو څو حدیثونه دا به م یاد کړو بس ذهن کې ووځي یاره کوي نو موږ ګوره حدیثونه راته زباني یاد دي د پلاني شیخ سره هم دا ووایي هغه سره هم دا ووایي خو روزانه چې به زموږ د نوي عالم سره درس او ورو ورو دا مرحله مخکې تله نو موږ ته پته لګېده چې موږ سره علم نشته ځکه چاته به نوي خبره موږ اورېده ته ګوره موږ ته خو دا پته نه وه دا موږ کوم ځای کې یو نو بل ورځ د بل عالم سره نو د بل سره نو بل کتاب نو بل کتاب نو بل کتاب نو دا خبره په زړه کې مضبوطه ننوته چې موږ په علم کې انتهایي کمزور یو او چې څومره د سره علم کمي نو دومره به ته ځان ته څه عالم وې کم علمه سړی ځان ته عالم وایي ځکه چې د نورو څه نه دي لیدلي هغه مشهور متل دی که نه وي چې دخ کوي کې دننه ټوپ ووي دنیا به دومره وي ځکه چې هغه دنیا لیدلې نه ده نو دغې شان د دې خلکو علم لیدلی نه دی کوم چې علم اسان دی ځکه هر وخت علماو ته دعاګانې کوي او بله دا چې د علماو د خیر نه هر وخت فایده اخلي هېڅ پته د مرګ او ژوند نه لګي بیا دا وخت یې نه وي دا مجلس یې نه وي ته به یې نه به یې زه به یم یا نه به یم هغه بل شیخ به یې نه وي نو ځکه د علماو د علم نه فایده اخیستل پکار دي مخکې دې نه چې هغوی دنیا نه لاړ شي اوس دلته دا مسله خو واضح شو چې دا جنۍ مسلمانه ده مشران یې څه دي کافران دي او د کافر ولایت په مسلمانه باندې نشته صحیح شوه اوس راشه دې خبرې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حدیث کې د راځي امام ابن ماجه امام احمد راوړی دی لا نکاح الا بولي د زنانه نکاح نه کېږي مګر د مشر په اجازت سره والسلطان ولي من لا ولي له او د وخت حاکم باچا مشر دی د هغه زنانه چې مشر یې نه وي حدیث کې مسله واضح شو اوس دې جنۍ سره به څه کوي که چېرته مسلمان مشر وي د مسلمانانو ملک دی نو بس هغه مشر شو د دې جنۍ مشر دغه وخت مشر چې کوم دی هغه شو بس اوس دغه هم نشتی یعنی مسلمانانو ملک نه دی او د انګریزانو ملک دی نو بیا چې کوم هلته اسلامي مرکز دی او د مسلمانانو یو مرجع ده چې خلک ورته واپس کېږي مشهور ځای دی هلته علما ناستي هغوی فتوې ورکوي پکې منځونه کېږي او درسونه او بیانونه هغه ځای ته دې واپس شي نو د هغه ځای مشر یا امام یا عالم هغه به د جنۍ مشر حسابېږي ځکه چې دوی معذور دي دې ټیم کې او زما د زوی سره چې دی هم څوک نشته دې باره کې څه وایي زوی دپاره ولي شرط دی زوی دپاره ولي شرط دی نه دی شرط زوی دپاره ګوره د ولي اجازت ته ضرورت نشته هلک چې راځي په خپله چې زه دا واده کوم نو هغه یې کولی شي که اوس دلته څوک دا تپوس وکړي چې ولې هلک دپاره ولي لازم نه دی او جنۍ دپاره لازم دی او دا خو د جنۍ سره ظلم نه دی جنۍ عقل کمي او دا خبره چا کړې چې عقل یې کمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې عقل یې کمي جنۍ نه پوهېږي چې زما خیر په څه کې ده او شر په څه کې او په معمولي خبرو باندې دوکه کېږي او ډېرې جنکۍ داسې شتې چې د کورونو نه تښتېدلي خپل پلار نیکه رونه خاندان یې شرمولی او اوس هغوی هم خفه دي ځکه چې هغه کوم باغونه چې ورته هغه جوړ کړي وو کومې خبرې ورته هغه کړې وی که اوس هېڅ هم نشته د نقصان هله وشو چې کله پکې سړی نه و چې کله پکې سړی نه و هر چې سړي دی نو سړي دی چې بهر ګرځي را ګرځي هغه کور هم لیدلی دی هغه خاندان هم لیدلی دی نو خبر دی او جنۍ کور کې د نه څه نه خبر دی چې دا هلک څنګه دی د کردار څنګه دی د لمونځ اودس کوي که نه کوي پلار یې څه دی رور یې څه دی که نه
نو دا فیصله د شریعت عین د انصاف او د عدل فیصله ده. هلک دپاره د ولي اجازت لازم نه دی. والله اعلم.